د نورو ویډیوګانو په امتداد باندې په ادامه باندې زه غواړم د مثلثاتو په برخه کې بیا هم تاسو ته د دغه زاویې د الفا ساین کوساین او هم تانجانت ښکاره کړم. صحیح ده؟ خو مخکې د دې نه چې زه وسم کولی دا پیدا کړم، دلته زه څه نیمګړتیا ګورم چې هغه د وتر نشتون ده او د دې لپاره فیثاغورس ماته ډېر یو ښایسته فورمول راکوي چې زه کولی سم د هغه په واسطه خپل مشکل حل کړم. داسې پوهېږئ چې ماته فیثاغورس وایي چې د وتر مربع چې دلته نامعلومه ده چې هغه عبارت د اچ څخه ده، دا مساوي کیږي د دواړو قایمو زلونو کنه د 4 او 2 د چی شي سره د مربع د مجموعې سره، یعنی و مربع جمع 4 مربع. په دې توګه موږ کولی سو چې اچ مربع هم پیدا کو. د دې ځای اچ مربع خپله لیکم مساوي و مربع مساوي کیږي د 9 سره جمع 4 مربع 14. بیا هم اچ مربع مساوي 9 جمع د 14 مساوي کیږي د 15 سره او بالاخره اچ مساوي کیږي د جذر مربع د 15. نو ما چی شی پیدا کړی؟ ما د اچ د پاره جذر مربع د 15 پیدا کړ چې دا یو قیمت ده. اوس 15 داسې کوم خاص چی شی نه لري، کوم خاص فکتورونه نه لري چې زه هغې باندې وویشم بیا د هغوی جذر مربع پیدا کړم. نو همدغه یې عدد ده چې ما پیدا کړ. اوس راځم ساین کوساین او تانجانت پیدا کوم. صحیح ده؟ په اول کې زه غواړم د دې مثلا ساین پیدا کړم. لیکم چې ساین د الفا کومه زاویه زمانه غوښتې. مهمه د زاویې موقعیت ده چې نظر په غیبه موږ متقابل او مجاور راسونه پیدا کوو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دغلته مانه د الفا زاویه غوښتې چې په دغه ځای کې موقعیت لري. موږ پیږو چې ساین چی شی ده؟ ساین په اصل کې مقابل زل یا اندازه د مقابل زل تقسیم د وتر ده. اوس مقابل زل د دې چی شی ده؟ دغه زاویه بالکل دغه مقابل مخامخ یې دغه زل ده. د دې قیمت څو ده تاسو ته معلومیږي؟ بالکل د دې قیمت چې دی 9 ده او تقسیم په وتر. دغه وتر تر ټولو لوی او اوږد زل ده. وتر څو ده؟ جذر ده 15. اوس زه نه غواړم نو چې په مخرج کې جذر ولرم، نو دواړه هم صورت هم مخرج په همدې کې ضرب کوم. د دې ځایه په مخرج کې خلاصیږي او په صورت کې پاتې کیږي و جذر ده 15 تقسیم ده دا د جذر مربع د یو بل سره خلاصیږي پاتې کیږي 15. اوس راځو خپله کوساین ته. کوساین ته زه لیکم کوساین د الفا مساوي. اوس دلته تاسو ګورئ چې کوساین چی شی ده؟ مجاور زل تقسیم د وتر ده. د دغه زاویه مجاور زل چی شی ده؟ دغه ده تقسیم د وتر. اوس نو دلته موږ ورته لیکو ګورئ مجاور زل اندازه څو ده؟ بالکل 4 ده تقسیم د وتر. وتر بیا هم جذر مربع د 15 ده. اوس بیا هم صورت او مخرج موږ په 15 کې ضرب کوو جذر د 15. په مخرج کې 15 خلاصیږي، په صورت کې پاتې کیږي 4 ضرب د جذر مربع د 15 تقسیم د 15. دا کوساین د الفا سو. راځو تانجانت ته. تانجانت کولای سئ د ساین تقسیم د کوساین پیدا کړئ یا خپله د دې کوم فرمول چې ده د هغې په واسطه چې چی شی ده؟ مقابل زل تقسیم د مجاور زل. دا یې اسانه لاره ده. ګورئ مقابل زل چی شی ده د الفا؟ بالکل دغه 9 ده. نو دلته ولیکم مجاور زل څو ده؟ دغه 4 ده اړخ کې ده. ګورئ نو 9 پر
څلورو. په دې توګه موږ اوسو کولای چې ساین، کوساین او تانجانت د دغه زاویې پیدا کو. اوس دلته دا زاویه خو هیڅ اندازه نه لري. زه غواړم چې په بل مثال کې تاسو ته داسې یو مثال الکم چې دغه زاویه مثلا یو درجه ولري، یو 30 درجې، 40 درجې، هر څونه چې. نو راځئ دا تخته به پاکه کوم یو بل مثال ته. په دې مثلث کې ګورئ چې هر یو برخه ځان ته یو زاویه لري او زاویې درجې لري، همداسې زلونه یې راکړي دي. راځئ چې وګورو دغه د دې اضلاعو د فیثاغورس په قضیه کې صدق کوي او کنه، بیا به موږ مطمئنه سو چې د مثلث اضلاعو صحیح دي. مثلا دلته زه لیکلی سم چې 2 مربع دواړه قایمه زلونه لیکم، جمع د 2 ضرب د 3 کل مربع مساوي د 4 مربع سره. د دې ځای دا کیږي 4 جمع 2 مربع 4 مربع د جذر سره خلاصیږي ضرب د 2 او بخې ضرب د 3 مساوي د 1400. 4 خپله ښه دلته به خلاصه کم. ګورئ 4 دي دلته او دلته 4 ضرب د 3 کیږي 12. 12 جمع 4 کیږي 14. نو 14 مساوي د 1400. نو دا بالکل صحیح دي. اوس راځو د دغه درجې چې موږ نه غوښتې ده د مثلا د 10 درجو او د 80 درجو دغه ساین، کوساین او تانجانت پیدا کو. بیا به وروسته موږ دغه د 90 درجو هم پیدا کو. راځو لومړی د ساین نه پیل کو. ساین د 10 درجو دا مساوي کیږي د 6 سره. د 10 درجو مقابله زله څو ده؟ 2. ځکه دا مقابل زله تقسیم د وتر ده. 2 پر 4. 2 پر 4 مساوي کیږي د 1 پر 2 سره. ساین د 10 درجو 1 پر 2 ده. دا ښه په یاد ولرئ همیشه. راځو کوساین د 10 درجو ته. دغه د درجې علامه ده. دا مجاور زله، دغه زله تقسیم د وتر ده. مجاور زله چی ده؟ 2 جذر مربع د 3 تقسیم په 4. 1 2 2 2 په 2 کې 4. 3 جذر مربع پر 2. نو دا چې ده کوساین د 10 درجې ده. اوس راځو تانجانت د 10 درجو ته. تانجانت د 10 درجو ته که دا تاسې په یاد وسپارئ دغه دواړه همداسې دا نور، نو ډېر بیرته اسانه کیږي. تانجانت چی شی ده؟ مقابل زله تقسیم د مجاور زله. مقابل زله دغه زله تقسیم د مجاور زله یا ساین تقسیم د کوساین. نو 2 تقسیم د 2 جذر د 3 د ځای دا مساوي کیږي د 6 سره د 1 پر 3 جذر. صحیح ده؟ همداسې که هم صورت هم مخرج په 3 کې ضرب کو، جذر د 3 کې ضرب کو، نو پاس کیږي 3 او لاندې د جذر د 3 او لاندې کیږي خپله تنها 3. صحیح ده؟ دا د 10 درجو. راځو د 80 درجو ساین ته. ساین د 80 درجو مساوي کیږي. ساین چی شی ده؟ مقابل زله دغه 80 درجې دي. د مقابل زله چی ده؟ دغه ده تقسیم د وتر. مقابل زله څو ده؟ 2 ضرب د جذر د 3 تقسیم د وتر یعنی 4. د دې ځای بیا دا مساوي کیږي 1 2 2 2 په 2 کې 4 3 جذر مربع تقسیم د 2. همداسې راځو کوساین ته. کوساین د 80 درجو مساوي کیږي مجاور زله تقسیم د وتر. مجاور زله د 80 درجو دغه ده تقسیم د وتر. صحیح ده؟ مجاور زله څو ده؟ 2 ده. بالکل. په دې 2 کې دا 2 په چیش باندې وي شو؟ په 4 باندې. 2 پر 4 یعنی 1 پر 2 معنا ورکوي. راځو رستنی برخې ته چې هغه تانجانت د 80 درجو ده. تانجانت د 80 درجو یعنی ساین د 80 درجو تقسیم د کوساین د 80 درجو، یا هم زله مقابل زله تقسیم د مجاور زله. وګورئ مقابل زله د 80 درجو چی شی ده؟ دغه مخامخ ده. 2 جذر د 3 ده. 2 جذر د 3 ده. او مجاور زله چی شی ده؟ دغه ده 2. د دې ځای 2 د 2 سره خلاصیږي پاتې کیږي
جذر د دریو یا جذر مربع د دریو. اوس تاسې دلته یو ډیر عجیب ارتباط ګورئ ساین د 10 درجو د کوساین د 18 درجو سره مساوي ده. صحیح ده؟ همداسې کوساین د 10 درجو ساین د 18 درجو سره مساوي ده. دې شان ته پام وکړئ چې در څخه غلط نسی. دا بله خبره سوه کنه. وروستنۍ خبره چیه ده؟ وروستنۍ خبر دا ده چې تانجانت د دواړو چې ده توپیر لري. ګورئ دا د دې نه توپیر لري، خو دغه دواړه باید تاسې یو بل څخه غلط نه کوئ، ځکه د دوی په منځ کې ارتباط موجود ده. او په دې توګه تاسې کولی سئ چې مثلا د 90 درجو یا مثلا 45 درجو پیدا کوي، خو ځینې ډېرې خاصې زاویې سته دي چې هغه همیشه تاسې په مثلثاتو کې کار کیږي. مثلا دغه 10 درجې، 90 درجې، 18 درجې، 45 درجې، 180، 360. دا هغه درجې دي چې موږ به ساین او کوساین او تانجانت تاسې ورو ورو کار کو او تاسې به کوښښ وکړئ چې دغه زده کړئ، ځکه داسې وخت را نسی چې بیا تاسې ضرورت ولرئ دا ټول د سره دغه دونه مراحل کار کوي بیا در په یاد سي. نه، تاسې باید زده سي چې ساین د 10 درجو څو ده؟ 1/2 ده، همیشه 1/2 ده، دا تغییر نه کوي. کوساین یې څو ده؟ جذر 3/2 ده. او د ساین د 18 څو ده؟ جذر 3/2 ده. کوساین یې 1/2 ده. تانجانت او د 10 درجو د 18 درجو باید حفظ کوي، ځکه دا ډېرې مهمې تابعګانې دي چې باید حفظ سي. نه یوازې د دې وروسته به موږ نورې هغه هم تاسې ته حل کړو او تاسې به هغه هم زده کوئ.